شي نو نسبت کې دومره لوی کمال دی چې هغه ادنا شی د نسبت د وجې نه اعلی ګرځېږي. ظاهر خارج کې صرف ستاسو د پوهې دپاره یو مثال درته وایم. معزز سامعینو، که ستاسو فکر وي مونږ او تاسو هر یو انسان د ځان دپاره لباس اخلي، د چا چې څومره وس وي د هغې وس په اندازه باندې ځي بازار ته قیمتي لباس ځان ته انتخابوي، بیا یې راوړي په یوه پویه خیاط او درزي باندې یې ګنډي. زما او ستا د ظاهري لباس قیمت زیات وي، په یو پوهه خیاط باندې یې ګنډو، د هغې ارزښت بیل او جدا وي. وکه ستاسو فکري مونږ تاسو چې لکه څنګه د خپل ځان دپاره لباس غوره کوو، همدغسې یو لباس قرآن کریم تم اغوندو. د قرآن کریم یو غلاف وي، یو پوخې وي، خلک هغه پوخ او غلاف بازار کې راواخلي، بیا یې راوړي قرآن کریم ته اغوندي. و معزز سامعینو، تاسو نه یو پوښتنه کوم، دا کم غلاف او پوخ چې من داسې خاموش او غلي ناست دي، فکرونه او سوچونه بل ځای کې، یا د ستړتیا آثار مو په تندیو کې ښکاره کېږي، نو موږ خو هسې ستړي یو، نو د خبرو نه به خوند وانخلو. تاسو نه ما یو پوښتنه وکړه، درته مې وویل چې دا ستا لباس کله ردي شي او د استعماله ووځي، بیا دغې لباس ته ته د قدر په نظر ګورې؟ لږ په شوق جواب راکړې، ګورې ورته؟ که ستا دغه لباس د ردي کېدو نه بعد چېرته په ډیران کې پروت وي، نو ته یې څه پروا کوي؟ که په دغه لباس باندې بیا کور کې زنانه صفایي کوي، نو ته په زړه کې دردېږي ورباندې؟ په دغه لباس که یو بل ځای کې استعمالیږي خو د قدر او د عزت ځای نه وي، نو تا په زړه کې ورباندې خفګان راځي. خو بل طرف ته وګورئ دوستانو، یو غلاف او پوخ مونږ او تاسو قرآن کریم ته اغوندو، د هغې غلاف پوخ تاسو ته ما وویل چې زما او ستا د لباس نه وړوکی دی، ظاهري قیمت هم کم دی، جوسه هم وړه ده، خو که هغه غلاف او لباس د قرآن کریم ردي شي او د استعمال نه ووځي، رښتیا ووایې غلاف د قرآن کریم څوک په ډیران کې غورځوي؟
زنانه ور باندې صفایي کوي کور کې او کچیرته داسې یو بېکاره ځای کې وینې چې دا غلاف د قرآن کریم پروت وي رښتیا ووایي دردېږي